إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. محترم ومعزز وعزتمند مسلمانان ورونو منگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی اے زما امتا تاسو یو دو غٹ چیزون دی چی دا مئی روی لا تنسوا العظیمتین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تاسو اچکل گورا دا دو چیزون مئی روی. صحابو تپوسو کو چی یا رسول اللہ ومل عظیمتان دا دو غٹ چیزون چی شیدی چی دا منگ نئی رو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چې دا دو غټ چیزونه چې دي دا الجنت والنار یو جنت ته او بل جهنم ده دا دوا غټ غټ چیزونه دي وردا مې روي. مقصد د حدیث دا ده کچیرته ته یو کار کې یو عمل کې ته په دې کې دا سوچو کا چې دا کار ما جهنم ته به کنا جنت ته داخلي یا تناسته یو خبره کې نو دې خبره کې سوچ وکا چې په دې خبره به ته جنت ته داخليږي کنه جهنم ته. نو امیش هر کار چې کې هر عمل چې کې هر مزل چې کې هر قول وینا چې کې په دې کې دا سوچ کوا جنت او جهنم د نه بکیر نشي. د جهنم دا تذکرہ چې دا موږ ته وړه خبره ښکاری ولیکن د جهنم تذکری زمون سلف جوړولې دي زمون سلف یې رولې دي حتی تر دې پورې زمون بعض سلف ته جهنم تذکری وجلې دي. جهنم ته چې څوک لاړ دا انسان تبو برباد شو بیړې غرق شو تباہ شدا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعوذوا بالله من النار. اے زما امت ته ګور تاسو د جهنم د اور نه په الله باندې پناه غواړئ چې الله جهنم اور نه منګو ساتي. ذکر رسول الله فرمایي چې ویل لاهل النار سوک چې جهنم ته داخل شدا انسان تباہ شه هلاک شه غرق شه. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رسول الله فرمایي چې اطلبوا الجنه جهدکم وهربوا من النار جهدکم. رسول الله فرمایي چې څومره طلب مې او کوشش مې جنت پس طلب وکي جنت حاصل کړي او څومره منډه چې د پکی تیخ ته د پکی نو تاسو د جهنم نه غوړه وتختی.
حدیث کې راغلی ان نار لا ينام هاربها دور نه تختیدون کې ویریدون کې نو د کیږي و ان الجنه لا ينام طالبها د جنت طلب کوون کې نو د کیږي. نو کته جهنم نه یریږي د جهنم نه تخته نو تاسو به همیش دا فکرې سوچ بدی چې د جهنم نه څنګه وتختما او کده جنت طلب د بکی جنت طلب کې نو همیش به تاسو دا فکرې و د کیږي بنا چې جنت به څنګه حاصل کما. د وجنه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله د بارک راغلی وای کله چې بل د مخه ته چا د جهنم تذکره وکړه او د جهنم یاداش به وکړ. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله به دومره جړلې لکه د خاندان یا د کور لس غړي مړه د مخه ته پراتی دومره به و جړلې. محمد ابن منکدر رحمه الله کان کثیر البکاء وای د ډیر جړلې او کله چې به وای د نبی صلی الله علیه وسلم دانوم چا مخه ته یاد کو یا به د جهنم تذکره چا د دې مخه ته وکړه وای دومره به دې جړلې چې مونږ وای دا ګمان وکړو چې دا وس ملکیږي او پاتکیږي وای دومره به جړلې. سفیان الثوری رحمه الله د بارک راغلی وای کله چې به د مخه ته چا د جهنم تذکره وکړه وای دا به د څه چې فکان اذا بال دمن وای کله چې به دا تشمی تیزه کولې د تشمی تیزو په ځای به وای دبه وینه به د روانه وا دومره به اراده د جهنم د اور نه او د جهنم د تذکره نه. جهنم چې حدیث کې راغلی دی پر روایت د علی رضی الله عنه د جهنم دا طبقات چې دي ناولنې طبقه د جهنم چې دا جهنم ده. دویمه طبقه د جهنم دا لغوا ده د لمبو طبقه ده پرې کې بلمبي. دریمه طبقه د جهنم چې دا حطمه ده د انسان د اډو کې ماتي سورته همزه کې ذکر ده. او بل طبقه د جهنم چې دا سعیر ګرم اور ده او بل طبقه د جهنم چې دا سقر ده یخ ده دغه ولا تبقي ولا تذر. قران کې الله وي سقر څه ده چې نه د انسان اډو کې پری دی او نه غوخه پری دی یو شرنګ دی وباسه غوڅي. او بل طبقه د جهنم چې دا جهنم ده یو روایت کې راغلی وي ابو جهل بدی طبقه کې پروت دی. او بل طبقه د جهنم چې دا هغه هاویه ده چې دا ټولو نه یخ تکند ده. علی رضی الله عنه یو ورځ درس کو او دا ګوتی د سیونی ولې چې هاګه د درکات جهنم وای د جهنم دا طبقه د غشان دي او به ویلې چې په دې جهنم کې چې دي توابیت من حدید د وسپنې تابوتونه دي په دې جهنم کې توابیت من حدید. وای دې کې بل رب العالمین کافران وردن کې او دا په سویډ کې او دې کې بدن دا د اور په تابوتونو کې او د وسپنې په تابوتونو کې بدا کافران پراته دي دنه. او قران کې الله سورۃ الهمزه کې چې جهنم کې استنی بي فی عمد ممدد اوګدي استنی بي او د دې د منزونه بډړي او د دې پر منزونه کې بل رب العالمین دغه جهنمین د دې د اور په تابوتونو کې اچلي د وسپنې په دې کې به راځونن کې نو هغه انسان تبا ده چې جهنم ته لاړ او جهنم ته داخل شو. حدیث کې راغلی په روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وای د جهنم کې چې دا سکروټه ده او سکروټه دی وای وسکروټه دومره ده وای لکه شکل دې سید لکه څلورو دیوالونو په شکل باندې او یو دیوال به دومره چې څلويخ کاله د تمزل وکي نو سر ته ویله ورسېږي یو سکروټه په جهنم کې دومره ده. او قران کې الله وایي چې ترمي بشرر کالقصر وای دا جهنم په دسه سکروټه باندې اشتل گئی کل قصر لکه 50 پیته او یا چته بلډینګ دومره غټه غټه سکروټه به د جهنم کې. او حدیث کې راغلی چې چیرته یوس پر غیر د جهنم نه دنیا ته راوارتل شي نو دی دنیا کې چې څه دا ټول بمړ شي او دا کوم شین کې چې دا ارڅ به ختم شي. حدیث کې راغلی دی یو صحابي دی ابو موسی الاشعری رضی الله عنه دا یو یمنی صحابي دی نوم د عبد الله ابن قیس رضی الله عنه دی. دا یو ایماندار صحابي دی. دا وای چې نبی صلی الله علیه وسلم نما اوریدلی دی هغه نبی صلی الله علیه ویلی چې ماته جبرئیل ویلی وای کچیر د جهنم د سرنا یو غټه څو خوشی کی نو د جهنم بیختبا او یا کاله کې دا ورسی د جهنم دومره جوړ دی. او بل حدیث کې راغلی پر روایت ابو هريره رضی الله عنه صحیح حدیث د امام مسلم رحمه الله راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه وی ورته موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناسو و اذ سمعنا وجبا وی موږ یو درس واورېدا و درس یو شو موږ ویلې چې دلته به چل شوی
وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې هل تدرون ما هذا، آیا تاسو د دې پته ولګېدله چې دا درس څه شی وکړه؟ صحابه وی موږ ویلي چې الله ورسوله اعلم، الله ورسول ښه پوهېږي، الله ورسول ته به پته وي چې دا درس څه شی وکړه. وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې هذا حجر ارسل فی جهنم مذ 70 خریفا، وی دا یوه ګټه وه چې 80 کاله مخکې د جهنم د سر نه روانه شوې وه او انتها فی قعر جهنم، وس د جهنم دی بیخ ته ورسېدله. 80 کاله کې د جهنم د سر نه ګټه روانېدل او 80 کاله بعد د جهنم بیخ ته رسېدل، دومره جوړ دی دا جهنم. او بل حدیث کې راغلی په روایت د انس بن مالک رضی الله عنه، امام ابو یعلى رحمه الله راوړی په خپل مسند کې، وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی وی کچیر دا د جهنم د سر نه یو ګټه خوشی شي او دا ګټه دومره یې کسب خلیفات لکه ووخي او دا ووخي چې شحومهن و اولادهن، دا ووخي دسي چې دا چاقي وازګي پی او په دې خېټو کې بچی وي، د دې ووخو په اندازه باندې چې دسي چاقي او بلار به وخي، د دیو په اندازه باندې یو غټه درنه غټه د دې منګي د دې په وزن کې، او القي فی جهنم، د جهنم د سر نه خوشی شي، نو دا با په 80 کاله کې لا یبلغ قعرها، د جهنم بیخ د په 80 کاله کې ون رسیږي دا. نو دا ګټه به څومره درنه او څومره چې ګټه درنه دا په تیز روانه کته، نو په 80 کاله کې به دغه عمر درنه ګټه د جهنم بیخ ته ون رسیږي. نو دا جهنم دومره جوړ دی. د وجنه مجاهد ابن جبر مکی دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی. دا مجاهد یو ورځ راغی د خپل استاد دی عبد الله بن عباس ته چې زستانه تپوس کوم، تپوس می دا دی چې دا جهنم به څومره فراخی، دا تپوس نه کوم. وای عبد الله بن عباس ورته ویلی وای چې ما ته د دې پته شته، اجل والله قسم په الله چې د جهنم د دې غټوالي پته ما ته شته، خو زه به ته دومره خبره وکم دا ځکه چې ان بین شحمه اذن احدهم الى عاتقه، وای د یو جهنمی د دې غوږ د نرمینا تر دې څټه پورې مسیرة 70 عاما، وای د دې غوږ د نرمینا والا تر د څټه پورې د 80 کالو مسافه به د 80 کالو مزل په اندازه باندې دومره وګدواله به د دې جهنمی د دې د غوږ د نرمینا والا تر د وګي پورې. او به وای یجری فيه اودیه، په دې کې به کند رواني، اودیه القیح د وینو زوی کندي به د انسان د جهنمی د وګو په منځ کې، او کندي به د انسان نه جدا کومه ګندګي وزي د دې کندي به د انسان په دې شاکي، نو دومره غټه تنه به د جهنمی. او بل حدیث کې راغلی په روایت د ثوبان رضی الله عنه دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ضرس الکافر، وای د کافر انسان چې د قیامت پر ورځ راځي جهنم ته، وای په کوم شکل به کې به دا راځي، وای د جهنمی دا یو غاخ به دومره لکه د احد غر، ضرس الکافر مثل احد، د جهنمی دا غاخ به دومره لکه د احد غر. نو د انسان په خوله کې به 2 غاښونه دي، نو یو غاخ به د احد د غر امري، نو گویا کې د انسان په دې خوله کې به د احد 2 غرونه، نو چې 2 غرونه پکې، نو د دې جهنمی د خپل په څومره غټي، نو په دې په شکل کې به د جهنمی. او به وای چې وفخذه مثل ورقان، یا ورقان د جهنمی دا یو رون چې ده، وای دا به دومره لکه ورقان یا ورقان. شاګرد پوسو کو چې ورقان څه ته ویل کیږي، وای جبل دا یو غر دی، یو غټ غر دی په عربو کې، د یو جهنمی دا ورون به دومره لکه غر. او وجلده 40 ذراعا، د دې جهنمی دا سرمن چې دا به 40 غزه وګړي پیړه پیدا. او بل حدیث د مشکات کې راغلی دی د دې جهنمی انسان دا سرمن به دومره پلنې چې په 3 ورځو مزل کې به دا انسان را لاندې نه کی، دومره به د جهنمی انسان دا سرمن پیړی. او بل حدیث کې راغلی دی په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وایي چې د قیامت پرز د کافر انسان او د جهنمی انسان دا مقعد دا شاته ایسو دا کوناټی دا دومره غټي چې مسیره 3 ایام د 3 ورځو د مزل په اندازه باندې به د جهنمی انسان دا شاته ایسه غټي، په دې شکل کې به دا جهنمی او ارغاغ د جهنمی به د احد د غر امري. او وفخذه مثل ورقان، او د جهنمی دا یو ورون به دومره لکه د ورقان غر، په دې شکل کې به دا جهنمی. د دې وجه حدیث کې راغلی یو ورځ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا آیات ولستو چې وإذا الجحیم سعرت، کله چې جهنم بل کړي شي
وای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلي وای د جهنم دا اوره دا زر کاله بل شو وای حتی بیضت زر کاله بعد د جهنم اور تک سپین واوخته وای به د جهنم اور زر کاله بل شو وای حتی احمرت تر دې پورې چې دا تک سور واوخته او به زر کاله وای د جهنم دا اور بل شو حتی سودت تر دې پورې چې دا جهنم اور تک تور شو او فهي سوداء مظلمه د جهنم دا اور وای وسیده وای تک تور دی او د تیری والا اور دی دا وای تور اور دی د جهنم او ډېر څه اور دی او بل حدیث کې راغلی دی د ووز مکو د لاندې الله رب العالمین په یو ځای کې دا جهنم تیار کړي او د قیامت پر ورځ به دا جهنم راولي بل حدیث کې راغلی په روایت حسن رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی حدیث دسه دی وای ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه ناسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای د قیامت ورځ دا 50 زره کاله ورځ دی وای چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کله وکړه وای صحابه په جړا شو وای تر دې پورې چې دا رنگونه تور شو د سرګونه وخت روان شي او دومره وجړل چې دا غریوانونه لامد شو او به ویلې چې مالنا وليوم القيامه اې د الله رسول موږ د قیامت ورځ سکو دا 50 زره کاله ورځ ده د قیامت ورځ موږ سکو وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای د قیامت پر ورځ دا انسانان راځي وای دا به د سر راځي قد سودت وجوههم د دې انسانان وای دا مخونه به تکتوره وختي وای وازرقت ابصارهم او د دې انسانانو وای دا سترګې بخړي خړ سترګې ور رواني وقلوبهم لدى الحناجر او د دې انسانانو دا زونه با دې مرو تر رسیدلې وای او دې براشد لمخه ته او یبکون دې بجاړي وای په دموع د سترګونه به اوخ رواني او د سترګونه به دومره اوخ لاړ شي چې وبعد الدموع الدماء د اوخ کو رستبا د دې انسانانو د سترګونه ویني روان شي په وینو به دوی وجاړي وای حتی لو ارسلت السفن وای تر دې پورې چې ډکه کشته د دې اوخ کې روان شي او پرې خدلې شي وای لجرت بهم وای دغه ډکه کشته په دې اوخ کې روان شي دومره اوخ کې با د قیامت پر ورځ د انسانانو د سترګونه لاړ شي او کله چې اوخ کې ختم شي به د انسانانو د سترګونه د اوخ په ځای باندې ویني روان شي وای او به نبی صلی الله علیه وسلم وای د جهنمی او د کافر انسان دا غاښ شه دی وای لمثل جبل عظیم وای پشان د غټ غر په وای لکه یو غټ غر چی وای د جهنمی انسان دا غاښ به دومره غټي لکه غټ غر او به وای شي وان دبره لمثل شعب وای د جهنمی انسان دا شاته عیسی نا کو ناټي وای دا به دومره غټي لکه د دوه غرونو مابین کې ناو وای دا به دومره غټي او مغلله يديهم الى اعناقهم د دې انسانانو وای دا لاسونه به دې سټونو ته تړلې شوی او فجمع بين نواسيهم واقدامهم وای دا تندیو دا په خیبول الله رب العالمین په یو مزي په یو تار ول تړلی او یضربون بالمقامع وای دی به د وسبن په ګروزونو باندې دا خلق وای دا جهنمین او دا مخونه او دا شاګانی بولوي او یساقون الى جهنم او جهنم ته بکاږي قران کې الله یوم یحمى عليها في نار جهنم پاګه ورځ دا جهنم په دې جهنمونو باندې ګرمول شي فتقوا بها جباههم په دې جهنم کې با دې جهنمونو لا دا ملائک بوله دا تندی بوله او مخونه بوله داغي او دا اړخونه بوله داغي او دا شاګانه بوله داغي الته مفسرین ذکر کوي ویل الله رب العالمین مخونه داغي او دا اړخونه او دا شاګانه وای وجه دا کله چې په دنیا کې د انسانانو ته مسكين او غریب راغی وای اول به تندی تریوکا چیرې تاسو غریب دی ار ورس رامنډي وای داغي نه پس به ته دا اړخ راواړو او داغي نه پس به ته شار راواړو ولوي سبت روان شنو ذکر الله رب العالمین دغه مخونه تندی او دا اړخونه او دا شاګانه بول الله رب العالمین د قیامت پر ورځ داغي او بل حدیث کې راغلی دی وای دا جهنمین به د قیامت پر ورځ باندې جهنم کې دوی به دروانچې د جهنم ته وای چې ارحم علینا اے دروانچی اے څوکیدارا خیر دې دا نن روز خو به مونږ باندې رحم وکا نن راز رانه خیر دې دا عذاب رانه سپکا عذاب نن مرا کوا وای دغه دروانچې د جهنم به د جهنمینو ته وای چې کیف ارحمکم ولم يرحمکم الرحمن وای څنګه ز پتا سو باندې رحم وکما پتا سو باندې رحمان ذات رحم نه دی کله وای ز پتا سو باندې څنګه رحم وکما تاسو د رحمت قابل نه وای چې الله باندې رحم نه کله زه باندې څنګه رحم وکما کله چې تدا خبره وکي وای هنالک دعوا ثبورا دا جهنمین په دغه ځای کې چغي وای چې الله مونږ تباہ کی مونږ هلاکي
نو الله رب العالمین به وته وی چې لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا یو کړه دې سمو وی چې الله من هلاک من تبا کې ودعوا ثبورا كثيرا فزرهاو کرته پلکاو کرته وی چې الله من تبا کې من هلاک ولیکن اوس پیدا نه درکې نو دا جهنم دومره سخت ده او به دا کافر انسان ارمان به وکي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا کافر انسان به وی چې کاش زخاوره وي بيخي پیدا نه وي حساب او کتاب نه وي دا جهنم نه وي کاش خاوره وي او دا حشر مې نه وي شوی نو داسې ګرم جهنم دی منګه مخکې ویلي حدیث کې راغلی دی چې ان النار لا ينام حاربها د جهنم اریدونکي او د جهنم تختیدونکي ګوره نه ود کیږي دا غافل نه او وان الجنه لا ينام طالبها د جنت طلب کوونکي څوک چې جنت غواړي دا ود کیږي نه همیش به د صدا فکرې چې جنت به څنګه حاصل کما جنت ته به څنګه داخل شمه د انسان سبا همیش دا فکرې دا وسه سوچي د دې وجه حدیث کې راغلی دی د جهنم دا اور وای دومره ګرم دی وای دی جهنم الله رب العالمین ته شکایت وکړو چې اکل بعضا یا الله زما بعضی ایسه بعضی وخړلا وای الله رب العالمین دی جهنم ته ویلې چې زت په کال کې 2 ساګانې اخلا یو د وړو بل د جمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دې وړو کې دا کم تبي په دې انسانانو باندې په دې دنیا کې دا کومه ګرمي وای دا د جهنم هغه تپ ده د جهنم اساده چې جهنم دا وکی د جهنم نه د قمره ګرمي دی دنیا ته راځي دا د جهنم ګرمي ده نو دا خو د جهنم هغه تپ ده چې به موږ په ایسګانو باندې نه یخیګو په پکو باندې نه یخیګو د جهنم هغه تپ دومره ګرم دی نو د جهنم دا اور به څومره ګرمي اسې کله کله د دنیا دی اور تم لاس نیول پکار دي چې د دنیا دا اور دومره ګرم دی حدیث کې راغلی دی وای الله رب العالمین چې وای دا اور پیدا کړ د جهنم وای دای اویا درجه پیدا کړی او یې ایسه او درجه دی او اره یو درجه د بل نه سخت ده او ګرمه ده وای کله چې دا اور الله رب العالمین پیدا کړ او درجه وای د دین د یو درجه او یې درجه دای دنیا تر اولې غلې او دانه شپته درجه ور دای کافر د پاره په جهنم کې پرې خېد جهنمی د پاره په جهنم کې دا نه شپته درجه دا پرې خېد دله په کافر له په دې باندې سزا ورکړي نو دغه یو درجه دنیا تر اولې غو دغه یو درجه هم دومره ګرم دی چې تور نږدې ځا چې تعالی د الله سوځو کنه او به هغه نه شپته یې سي نو دا به څومره ګرمي ده د جهنم ور د دې وجه ابن رجب رحمه الله لیکلی دی وای کله چې الله رب العالمین وای دا جهنم د دې او یا درجه ور نه د یو درجه د دنیا تر اولېګا وای دا ډېر سخت او تیز ور پیدا ته نه اثر کېدله ګرم ور وای دا نو یو روایت کې راغلی چې 2 ځله او بل روایت کې راغلی چې 3 ځله الله رب العالمین د دې دنیا ور راوغست او په سمندر کې 3 ځله غوپکا اکم تیزواله چې واغه ختم شو اسی یو تړم وردا په پاتې شو نو دا د جهنم هغه خیرم نه د جهنم د اور او ورشه د تلاس ونیسا چې دا څومره ګرم دی به پاتې ولا د جهنم هغه نه شپېته سی ور کوم انسان چې جهنم ته لاړ کدا د یوې دقیقې د پاره لاړ او کدا د یوې ورځې د پاره لاړ او کدا د کال د پاره لاړ دا انسان تباش هلاک شه بیړې غرق شو دا مو وی چې یاره ایمان هو را بکشته لا اله الا الله ویل دا او جنت ته داخلي یو کله هو داخل شو اول به جهنم کې سوچو به کله جنت ته داخل شو دا خبره غلطه ده په جهنم کې یو سکند تیرول دا ګران کار ده د جهنم د څخه ګرم ووري وای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې قانون بداو وای د چې مکله وای اینګر ولیدا او اینګر بدا وسپنه په دې ور کې ګرموله او به په دې چټکی باندې والا وای ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای ته تر مازیګر پورې به وشه پروت او زوب او دسه به ویلي چې دا د جهنم د ور اخیرم نه ده او دا د وسپنه نبی ته وسپنه جوړي نو زما څومره کمزورې وجود دی چې دا زما وجود به د جهنم په دې سخت ور کې داس وځي نو ډیر ګرم ور دی ډیر سخت ور دی دا نو ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې د څه ګرم ور دی نو د دې جهنم د ور نه بچاو په سمانه کیږي نو یو سبب با ذکر کو الله رب العالمین دی وکي چې په دې باندې الله رب العالمین موږ له عمل کولو او توفیق راکړي هغه ډیر ناشنا سبب دی او آسان سبب ده هغه کې نوینه تو یول شته ده نه پکې دشته ده آسان سبب ده چې په دغه سبب باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي او د جهنم په اور باندې حراميږي سبب دا ده چې البکا من خشیت الله د الله رب العالمین د یره د وجه نه جړه
دا د سبب دی چې په دې باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي. د وجه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به ویلي من بکا خوفا من النار، چا چې د جهنم د یری د وجه نه وجړلې او ویل چې الله د ګرم اور ته تیار کړی دی دله بس ورزم کستانه فرمانی می وکړه د جهنم د یری د وجه نه وای کچا وجړلې وای اعاذه الله منها. الله رب العالمین به دغه بنده د جهنم د اور نه بچ کی او دغه بنده چې کله د قیامت پر ورځ راشي وای جهنم به الله رب العالمین ته وای چې یا الله دی بنده زما د یری د وجه نه په دنیا کې جړلیو یا الله دا بنده ما طرف نه دی. او عبد الله ابن عمر وای چې ومن بکا شوقا الى الجنه، چا چې جړه وکړه د الله رب العالمین ته د جنت د شوق نه الله رب العالمین نه جنت غوښته چې الله جنت را لراکي او د سترګونه وخت په توې شولې چې الله جنت مال راکي وای اسکنه الله ایاها، الله رب العالمین به په جنت کې ووسی د سوي وای چې الله جنت را لراکي او الله د جهنم نه موږ وساتي. د ورځې ختم دا ویل پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې لا تنسوا العظیمتين، دا دوه غټ غټ چیزونه دي وردا مې روي دا دوه غټ غټ شي نه دي نه مې روي. صحابه ویلي ومل عظیمتان، دا دوه غټ غټ چیزونه چې دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې الجنه والنار، غټ غټ چیزونه دا دي یو جنت او بل جهنم دی. دا جنت او جهنم د تاسو نه ير نشي. همیش په هر عمل کې په هر کار کې دا سوچ او فکر کوئ چې دا عمل به ما جنت لوي که جهنم لا، دا کار چې کوم په دې وجه جنت تسم که جهنم لا. همیش د تاسو نه دا دوه غټ شي نه ير نشي. د دې وجه نه بل حدیث کې راغلي دي پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه امام نسائی رحمه الله راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یلج النار من بکا من خشیه الله، وای هغه انسان ته د جهنم اور ون رسیږي چا چې د الله رب العالمین د یری د وجه نه وجړلې. الله رب العالمین رایات ته ځانتا او الله رب العالمین ته وجړلې چې الله ته تم رغړ ځانتي جهنم دې تیار کړل لکه ستانه فرمانی می وکړه جهنم نه می به د دې یری د وجه نه چې چا وجړلې دا به جهنم اور ته داخل نشي، جهنم اور به ته ون رسی. او رسول الله فرمایي چې حتا يعود اللبن في الضرع، تر هغه پوری به دا انسان جهنم ته داخل نشي. لکه مثال د څه ده چې کله شوده د غلانځ نه راوځي او دغه شوده به ته بل غلانځ کې نور نه وځي د قرنګي چې چا د الله رب العالمین د یری د وجه نه وجړلې دا انسان به جهنم ته به داخل نشي. او بل حدیث کې راغلی پر روایت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عینان لا تمسهم النار، دو سترګې دي چې د جهنم اور ور سره نه لګي، د جهنم اور کې دا طاقت نشته ده چې دغه سترګې ته به ورسي. عین بکت من خشیه الله، یو هغه سترګه ده چې د الله د یری د وجه نه داغنه اوخ کې پېشي د الله د یری د وجه نه وجاړي. او عین باتت تحرس فی سبیل الله، او بل هغه سترګه ده چې د الله په لار کې د جهاد لپاره د مجاهدینو د پیری لپاره هغه به خوب شي دغه سترګې تبا د جهنم اور ونه رسي. فکامن خشیت الله، د الله د یری د وجه نه وجاړي ځان لذیله سي او کینه یو د خپل ګناونه دا ځان تر یادوي چې الله دا ډیر ګناونه میکړي دي الله تیرا تمام. حدیث کې راغلي دي چې د قیامت پر ورځ به د عرش د سوري د لاندې څوک یو سبب پکې نبی سلام دا خو دلې ده چې ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه، یو سړی ځان لذیله لاړ شي او الله رب العالمین وتر آیات شي او د الله د یره د وجه نه د سترګو وخت کې توي شي د انسان به د قیامت پر ورځ د عرش د سوري د لاندې. او دې حدیث کې دي چې د جهنم اور به ته ونه رسیږي. د وجه نه د هارون رشید رحمه الله بارک راغلي دي وې دې خپل وینځ ته ویلې چې انت طالق، ته ما باندې طلاق په هغه حال کې کزه جنتی نیمه، کزه جنتی نیمه ته ما باندې طلاق. وې دا خبره چې وکړه هروسه سوچ کې راغی چې دا ما څه ویلې او دا وینځ ته ډیره ګرانه په دې سوچ کې وې دا پرې وته چې آیا دا وینځ په ما باندې طلاق ده کنه. وې د وخت علماء راټول مولانو ته ویلې چې زما د خلین اسما دی وینځ د خبره وته ده که زه جنتی نه مته په ما باندې طلاق، آیا دا په ما باندې وس طلاق ده کنه. وې ټول مولانو وته ویلې چې دا خزه پتا باندې طلاق ده، ځکه تعالی څوک د جنت ضمانت درکې چې د جنتی په دا خزه پتا باندې طلاق ده. وې هارون رشید رحمه الله ډیر خپو ته پوښتنه وکړ یو پوی عالم بنئ. وې چا ته ویل چې یو عالم شته ده لیث ابن سعد رحمه الله، وې دا یو پوی عالم وای چا ته پته ورکړه وې دا نسه بادیو د اطرافو طرفونو کې وسیده وې دای راغوخته وې چراوي غوخته وې
دغه علما ناسو وې دې ته ویلې چې ما خپل وینځ د دې ویلې دي کچیر ته جنتی نیما ته په ما باندې طلاق نو آیا دا وینځ په ما باندې وس طلاق ده وکنه ویلیس ابن سعد ته ویلې چې امیر المؤمنین کچیر ته تاسو لري واځه شم څنګه به دا نور علامات دي چې نو باسا از تاسو یوازې کینم وې سیدا وې دوانه یوازې شو یوازې کیناستل او چې کله کیناستل وې دې لیس ابن سعد ته ویلې چې امیر المؤمنین اقسمک بالله امیر المؤمنین هارون رشید د الله په ځان ته قسم در کوم چې دروغ ونه وي رښتیا به وګوره وای په څه خبر را قسم راکې وای قسم نه په دې خبره باندې در کوم چې کله تکله ځان نذیر تلې او تاسو د خپل ګناونه رعایت کړي او د الله یره د الله ځان ته رعایت کړي او د دقیق د وجه نه د ځان نزدیکی جړلې تاسو کار کله شوی وکنه هغه ته ویلي چې یا شیخ په یو کارته نو په څو کارتونو باندې د کار ما کړی دی ځان نذیر تلې د خپل ګناونه رعایت کړي دی الله رب العالمین ته د یره د وجه نه د الله د یره د وجه نه ما جړلې دي وای دغه لیس ابن سعد وته ویل چې پتا باندې خزانه ده طلاق وای ولی وای ځکه قران کې الله وای چې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله رب العالمین د پیشې نه یریږي څوک چې د الله رب العالمین نه یریږي داغه لپاره یو جنت څخه دوه جنتونه دي ستاسو لپاره وای تعالی په دوه جنتونو باندې زیره درکوم ته جنتی پتا باندې خزانه ده طلاق نو صرف د دې د وجنه چې دا هارون رشید بته او ځان نزدیکی به د الله رب العالمین د یره د وجنه جړلې د دې د وجنه په د باندې د خزه طلاق نشوله نو ځان لزیرت د الله د یره د وجنه جړل د وجنه بل حدیث کې راغلی پر روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما من عبد يخرج من عينيه دموع ولو كانت مثل راس ذباب و هیڅ یو بنده نشته دی چې دا غي د سترګې نه د مج د سر امر دا اوخه توي شي یو بنده نشته مګر دا غي د سترګې نه د مج د سر امر اوخه توي شي وای دا انسان با د جهنم په ور باندې رب العالمین حرام کی او دې انسان دا بدن به د جهنم ور ونسوځي د رب العالمین نه یې راکول او دا غي د یره د وجنه د دې سترګو نه اوخه توي ول بل حدیث کې راغلی په روایت د زید بن ارقم رضی الله عنه دا وی ورځ وی زید نبی صلی الله علیه وسلم خاطه ناسوما او د نبی صلی الله علیه وسلم خاله یو کس راغی ورته ویل چې یا رسول الله بما اتقي به النار یا الله رسوله زپ سبنه د جهنم د اور نزان بچ کما د یو کار راوخیوا چې د جهنم د اور نه په ځان بچ کما وای نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واوریدله وای نبی صلی الله علیه وسلم په جړاشه وی جړلې صحابه په جړا شو اخر کې وته ویلي چې ملګری تا دا ته پوسو کو چې د جهنم د اور نه په سمانه ځان بچ کما وای علیک بدموع عینک وای تا باندې دا کار لازم دی کله جهنم د اور نه ځان بچ کې د سترګو نه دی اوخ کې تویا کغوانه چې د جهنم د اور نه بچ شي د سترګو نه دی اوخ کې تویا کا نو د جهنم اور ډیر ګرم دی ډیر سخت دی کغوانه د جهنم د اور نه دی الله رب العالمین بچ کی او د جهنم د دې سخت اور نه ځان بچ کول غواړي نو ځان لذیله ځان او د الله د یره د وجه نه جاړه د خپل ګناونه ځان ته یادوا چې الله ما د ګناونه کړی دي او یا الله تیرا د معاف نو موږ بودی او غافلیو به خي سوچم نشته ده د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو څور لسو کاله مخکې وای زمو د قیامت مثال دسه ده وای لکه یو ټوټه یو دا ټوټه وش کې یو په اخر کې یو تار پاتې وای د قرنګ ټیم پاتې نور ختم ده چې څور لسو کاله مخکې دسه مسله وا نو اوس بچالي نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر ته ویلو چې کله د سار کو نو به د ماخام انتظار مکو کله چې ماخام کو به د سار انتظار مکوا جون تیر ده ختم ده پته نه لګي چې کله تعالی ملک الموت راځي او تاوج نه مړ کړي دي د وجه نن منګه خپل لرونه خلق خلق په لاسونو باندې خدا عبرت هم تیوانه غسته چې ورځ به منګه خلق تخی نن منګه خپل بچي خخلا خاور لمویړه ولیکن دا عبرت هم نه غسته چې ورځ به منګه دي خاور لورزو نن منګه ملګری انډیوالان دا په دې تور خاورو کې خخله ولیکن دا سوچ موږ پیدا نشو چې ورځ به موږ په دې خاورو لورزو دي خاورو کې بچمولو نو الله رب العالمین دې دغه سوچ موږ سره پیدا کی او الله رب العالمین دې موږ د جهنم د اور نه وساتي چې ډیر سخت اور دی او الله رب العالمین دې موږ جنت ته داخل کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق